آیا پوهیږئ چې 15 کاله وړاندې مارک زوکربرګ چې د فېسبوک بنسټګر دی او فېسبوک یې جوړ کړی دی د هاروارډ پوهنتون د 15 خپل ملګري راوغوښتل دې لپاره چې یو نوی تجارت او کار پیل کړي او د دې ملګرو سره مشوره کول تر څو په ګډه کار وکړي او دې ته پرمختګ ورکړي د هغه 15 ملګرو څخه 2 ملګرو یې د ده چلنج ومانه او راغلل تر څو د سره ګډ تجارت پیل کړي چې یو یې ماسکویټس نومیږي چې اوس 6.5 بیلیونه ډالر سرمایه لري بل ساورین چې 3.4 میلیونه ډالر سرمایه لري د دې خبرې مورال څه دی هر کله چې یو ملګری تاسو د یو نوي کار فرصت په خاطر د یو نوي کار او فرصت په خاطر خبر درکوي او غواړي د سره ملاقات وکړي نو د هغه خبرو ته غوږ ونیسئ ځکه کله چې هغه تاسو ته راغی په تاسو باور لري نو حتما یې په تاسو کې یو څه لیدلی دي نو د هغه خبرو ته غوږ کیږدئ او د فرصت څخه استفاده وکوئ هیڅکله هم یو خبر نادیده مه نیسئ همیشه د هر چا خبر واورئ خو په هغې عمل وکړئ چې د تاسو په ګټئ او خپله فکر کوئ چې زه بریالیتوب ته پرې رسېدی شم غریب څوک ده غریب هغه څوک ده چې فرصتونه او چانسونه په متواتر ډول سره له لاسه ورکوي او هېڅ لاسته نه راوړي نو د فرصتونو څخه استفاده وکوئ هغه ملګرو ته هغه خلکو سره وګرځئ او کینی خبرې وکړئ مشوره وکوئ چې هغه د تاسو پرمختګ باعث کیږي هغه ملګري وپېژنئ او د هغو قدر وکړئ بخت چانس بریالیتوب کله دروازه ډېر په ورو ټکوي نو همیشه هوښیار اوسئ مننه